طالبانو ولې ځانمرګي ختم کړل؟ تازه د ځانمرګو کنډکونو سره کوم کار وکړ؟ د طالبانو لوی درستیز قاری فصیح الدین فطرت وایي چې دغې ډلې د ځانمرګو بریدونو کنډکونه له دې امله منحل کړل چې پخوانی حکومت پرځېدلی او په افغانستان کې نړیوال ځواکونه اوس نشته. د طالبانو لوی درستیز د افغانستان له یوه سیمه ییز تلویزیون سره په مرکه کې دا خبره په داسې مهال کوي چې تازه نوموړی د قطر له سفره بیرته افغانستان ته ستون شوی دی. د طالبانو یو شمېر مشران واک ته له رسېدو څو میاشتې وروسته د منصوري، بدري او الحمزه په نومونو د څو ځانمرګو کنډکونو د جوړولو اعلان کړی و. نړیوالې ټولنې، ملګرو ملتونو او بشري حقونو نړیوال سازمانونو د ځانمرګو پر دغو کنډکونو ځانګړي غبرګونونه ښودلي وو. نوموړي زیاته کړې ده که دښمن پر دوی برید وکړي د دوی ټول ځواکونه به ځانمرګي بریدګر شي. همداراز افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي شخړو په اړه ویلي چې ډیورند د فرضي کرښې په توګه مني او دوی هڅه کوي چې پر ډیورند کرښه رامنځته کېدونکې ستونزې د خبرو اترو له لارې حل کړي. دا لومړی ځل دی چې د طالبانو یو لوړ پوړی چارواکي د ځانمرګو د کنډکونو له امله د ځانمرګو د کنډکونو د له منځه وړلو خبره کوي. خو ویل کېږي چې د طالبانو په لیکو کې د ځانمرګو چارې د دې ډلې د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقاني او په دفاع وزارت کې د نوموړي ماما مالی خان تنظیموي. خو له دې مخکې طالب چارواکو بار بار اعلان کړی و که هر چا زموږ خلاف کوم ګام پورته کړ موږ ډیر داسې کسان لرو چې له ځانونو تیر دي او په هغوی به بریدونه وکړي.